بابا په حق له د هغې د شاعرۍ د هغې د ژوند په حق له څه رایې لري؟ زما فرید خان نه یوازې د پښتو بلکې د دې منطقې د ټولو نه لوی او ښه شاعر دی او پښتو کې خو یې داسې وینا کړې ده چې ځلولی دی ځان هغه د یو فلسفي و لیونی فلسفي ځان ته وي هغه میدان کې یوازې هغې میدان کې نه د پښتون قومیت یا به دا بېننګه مرګ به یادان کړم یا به کوم د پښتنو د هغه خبره مه کوه هغه یو بې مثاله یو ښه شاعر اوس تاسو پیدا شوي یئ تاسو په خپل رنګ کې د دې زمانې په رنګ کې ډېر څه وایئ او د اوسنی قوم را بیداروئ هغه وخت کې چې کوم د شاعرۍ دور و هغه کې لیکل کول په دې خفه شو چې ما وویل ما یو شعر ویل خو غني خان خو ولي خانو چې کوم تشکي نظم ولیکي خوار خټک ته ګوره چې نظر په شملو نظمونه په اوبو لیکي او هغه باندې چې ما نظم لیکلی دی هغې نه پته لګي چې د هغه څه ما چې هغه واورولو نو هغه به چې مست شو سر بې ګرولو نو ښځه یې هم ناسته وه هغه هم ناسته چې ځان ناسته ما هغې سر هغه شروع کړ او ځان دې ورک کړو زه دې شته کړم دا د هغه الفاظ دي مفتون ته مفتون مړ دی که ژوند دی دا زما ولې هغه ډېر لیدو ژوند و او دغه چې نظم چې نظم ما واورو دغه وخت دی مرکزي حکومت کې هغه ممبر و چې دا مې واورلو بیا یې سر وګرولو راته ویې چې غرق دې کړم دغه سینه دې اورېدلې ده نن خواته خټک راغی راته یې ویل چې سینه یې والله چې د قدرت د رنګینۍ آینه یې دا په سانچرالیس کې ما لیکلی ده ګوره دومره ښه نظم په دنګه دنګ په منډه اوسئ راغله دا څانګې دی هغه ورکېدو نه ورسېدو ډېره مننه بابا زه مو خوشحال کړم سړی صرف درې شعرونه ویلي د دې وجه څه وه یو منظور راغلی یم خو ولې نور څه ویلی شول چې شعرونه مې وویل نو خبرې شی دی کوز کوم که وروسته ډي ایس پي راته کوزې کوم ما یې ویلي نو نو چاته شعر اخېستم هلته یې پرېښودم دومره مو دپسې دفترونو ته لاړم زما زړه زما ذهن خو راسره و که نه ما باندې هسې اور مړ دا درې شعر دلته یو ستړی ورانېده وویل چې ورانې نه کوي جوړېدلی بابا ډېره مننه ډېر مو وکړولې بابا نه کړېدو دومره خوشحال یم تاسو خوشحال دی زه تنګ کوم دا لیون و یو خو پټ شوی دی دغه راجولي لږ زیاده ته یې وایي نه دا وتاره اباسین صاحب په دې ځان ساتم هلکه یې ماله دې کبیره راته واله خاپېرۍ زما ډېره خاپېرۍ دي زه به ډېره زه به خاپېرۍ ډېره کوی کام ته لاړ یم سوچي ته سوچي مېلمه وم د حکومت زما ورته یې چې وګرځېدم پکې خاپېرۍ خو پرېږده یو بنده مې داسې ونیو چې پوه ده چې څه یې ما کېنولو ما ورته شاعر یو بل چې په ځان دی هغه د خېټې عمر شاعر راته راغله ما ورته ویل خلک کوي چاته خاپېرۍ دي ما خاپېرۍ ونیده هغه چاته وویل نو ما ته ویې ورته ویې دې باغ ته بوځئ یو پارک ته پارک ته لاړم زرګونه خلک پکې وي نو انا مسافره سیر ته راغلی وګرځېدم چې واپس شو هغه راته وایي چې ډېر پکې ما کسان په خدای کې په زرګونو کې یوه پوزه د چشمې د خلکو پوزې یوه سترګه یې د والۍ د خلکو شان وه یو څېره یې د ډنګ ډنګ غوندې وه یو سره یې د ساعت غوندې وه یو بنده کې یو شی هم داسې نه و
نو سره خدای پاک خاطرین خبرې ما خاطرین دا هغه خبره امانت د جې وزر رسول تا نه